د مور و پلار دعا واخې، د مور و پلار قدر وکې، د مور و پلار د زندګۍ سه نفع و ګټه واخې. د مور و پلار دعا ده. مور و پلار که په خپله په ګناه کبیره کې اخته وي، که هر څومره نافرمانه وي، لیکن د بچي متعلق چې مور و پلار لاس پورته کړي، الله تعالی دعا داسې قبلوي لکه یو چاته چې الله تعالی ولایت کبرا ورکړی. چې کم څوک ولایت کبرا کې زندگی تیروي، د هغې چې دعا الله څنګه نه ردوي، د مور و پلار دعا هم الله تعالی داسې نه ردوي. نو بچانو په ښو اخلاقو، په ښه زندگی، په کور کې په ښه ژوند او په کور کې په ښه ژوند تیرولو باندې د مور و پلار دعا ځان له قبوله کړئ او زندگی مادرتول په اخلاقو کې تیره کړئ. چې استاز دې دلته زندگی وویني، استاز هم لاس پورته کړي، یا الله څومره کوچنی بچی دی، څومره ښه بچی دی، څومره تابعداره بچی دی. زما دې د خدای په ذات قسم چې ډېر ځله د سړي خپل اولاد ته دومره زړه نه غواړي لکه یو ښه ښایسته بچي ته چې هغې زندګي په ښه اخلاقو کې تېره کړي. د سړي د زړه بې اختیاره دعا ورته وځي چې الله تعالی ته په مستقبل کې د علم یو ګل کې چې خوشبویي پر دې ټولو فضا سره خوروي.